د تخار ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې امنیتي ځواکونو او اړوندو ادارو په دې ولایت کې له 2000 جریبه زیاتو ځمکو چې د کوکنار کښت پکې کېده له منځه وړي دي. د دې ادارې پر وینا دا پروسه د ولایت په مرکز او د تخار په بیلابیلو ولسوالیو کې دوام لري او د کوکنارو کښت د منځه وړلو هڅې به دوام ولري. په تخار ولایت کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو تخریب او د نابودي عملیات پیل کړي دي. تر دې دمه په تخار ولایت کې او په مرکز او 14 ولسوالیو کې تقریبا 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو نه پاکه او تخریب شوله. دغه پروسه د کوکنارو تر بشپړه ختمېدو پورې دوام لري. زما پیغام ټولو کروندګرو ته دا ده چې راشئ حلال کښتونو ته مخه کړئ، ځکه چې دا بوټی د ځوانانو د تباهي سبب ګرځي او د ټولنې ته زیان رسوي. که چیرته څوک له دغه کار څخه لاس وانخلي نو له دوی سره به قانوني چلن وشي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د کوکنارو کروندو له ویجاړولو وروسته اوس د دوی په ځمکو کې حلال او کرنیزې حاصلات کرل کیږي او دوی هیله لري چې دا اقدامات به د قانوني کرنې په پراختیا او د نشي توکو په کمولو کې مرسته وکړي. ما مردم دهقانکار هستم، فضل خدا در این منطقه کشت کنرم فعلا اونقدر وجود نداره. مردم این دهقان خوب از او حرام است دیگه. اینا کشت کنه مردم معتاد میکنه، مردم برادر مریض میکنه، مردم درمان میشوه. به خاطر از ما مردم اینم گندم از اینم جو اینم دهقانی کار میکنیم. دیگه تو ما از کم پاس کنه دیگه من به حساب هم کشت کنه مردم ان شاء الله پاس کرده پاس نمیکنه. این مردم کشت اینم گندم کنه، جو کنه، غامو کنه، اینم نابود کنه. اینم کشت حلال خوب است، کشت حرام چی وایده داره؟ نکنه مردم معتاد میکنه، مردم برادر اینم در بدر از خاک بسر از مردم مبتلا میشه در مریضی. مردم کشت کنار نکنه، گندم کنه، جو کنه، همه خوب است. از این بعد مردم کشت نکنه، مردم بسیار معتاد میشه. خب مردم کشت کنار نکنه از این بعد. همه خوب است، زاغر کنه، گندم کنه. از این بعد مشافطه همه کلش جمع کنه، مردم ما کنه، نکنه کشت کنار. دا اقدام په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نشي توکو د کښت او تولید سره مبارزه په تخار ولایت کې یو له امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو ګڼل کیږي او د ځایي خلکو په ژوند مستقیم اغیزه لري.